د روژې دپاره زکات دی. هغې ته تاسو په پښتو کې سر سایه وایي. سر خو سر ته وایي او سایه سوري ته وایي که نه. نو د سر سوري، د سر سایه مطلب څه شي؟ د سر سوري. نو د سر دا سوري چې کوم دی دا د روژې زکات دی. حدیث مبارک نبی علیہ السلام فرمائی دا روژې د الله په دربار کې معلق وي، زوړندې وي، د الله دربار ته نه رسي چې څو پورې د هغې زکات نی ادا شوی. په دې سرسایه کې دا موږ ته دا پته نه لګي. موږ یاره بس اختر راغی او سرسایه ورکول غواړي. دا زما په خیال صرف د غریبانانو سره یا مولا سره چې کوم دی امداد دی. دا امداد نه دی، دا په تا باندې حق دی. دا په ما حق دی که چې زه صاحب نصاب یم. سرسایه په چا کېږي؟ څوک به ورکوي؟ سرسایه به څوک ورکوي؟ چې چا سره یو توله کالي شته یا د هغې قیمت شته. 52.5 توله چاندي، 2.50 تولې چاندي یا د هغې قیمت. نصاب چې څه ته وایي، چا سره نصاب وي دی به دا زکات هم ورکوي او سرسایه به هم ورکوي. سرسایه دا واجب ده. څنګه چې د ماسخوتن 3 رکعته وتر واجب دي، څنګه چې د اختر مونځ دی دا واجب دی، د رکوټ اختر د غټ اختر مونځونه دي دا واجب دي. اوس تاسو واجب څه ته وایي؟ پته نه لګي. واجب هم بس واجب دی. مولا نه اوري واجب دی. د واجب تعریف دی. واجب څه ته وایي؟ واجب چې کوم دی دا هغه عمل دی چې الله جل شانه لازم کړی وي، پیغمبر علیه السلام لازم کړی وي، او د فرض او د واجب په منځ کې صرف د یوې پوړې فرق دی. فرض د الله حکم دی. فرض ته وایي فرض هغه عمل دی ما ثابته بدلیل قطعی چې ثابت شوی په یقیني دلیل سره، قرآن حدیث سره ثابت دی، هغې ته فرض وایي. نو واجب هم ما ثابته بدلیل قطعی ثابت شوی په یقیني دلیل سره. فرق پکې صرف د فرض او د واجب دا دی چې که یو سړي د فرضو نه انکار وکړو، د فرضو نه انکار وکړو، نو دی د ایمان د دایرې نه ووته، دی کافر شو. واجب نه یو سړی انکار کوي نو کافر کیږي نه، لیکن مجرم او ګناهګار دی. نو صدقة الفطر سرسایه دا واجب ده، دا واجب ده. او دا به د اختر د مانځه نه مخکې د دې ادا کول واجب دي. که د اختر منځو شو او د هغې نه وروستو ته سرسایه ورکې، صدقه ورکې، نو صدقه شوه، خیرات دې وشو، لیکن سرسایه ادا نه شوه. سرسایه ادا نه شوه. موږ دې سرسایې سره ډېر زیات انتهایي چې کوم دی د جهالت معامله کوو. سرسایه چې کوم دی په ما باندې به کېږي 2000 روپۍ، زه به ورکړم 1500 روپۍ، او 2000 مې 1500 مې په سین باندې له وکړي. حساب به کې په تا باندې په کوم د اختر په ورځ باندې د اختر د مانځه نه مخکې، د سبا د خطو نه مخکې کوم ماشوم پیدا شو د هغه به هم سرسایه ورکړي. د دغې نه مخکې کوم انسان وفات شو د هغه سرسایه ختمه شوه. اوس سرسایه چې کوم دی دا غریب، فقیر، مسکین له ورکوي. امام تاسو سره جومات کې امام دی، دا مسله ځان سره یاده کړئ. تاسو سره جومات کې امام دی، نو دا د استاد مونږ به تاله سرسایه درکو، مونږ به تاله سرمنې درکو، مونږ به تاله زکات درکو، ته به مونږ له امامتي کې. نو دا امامتي نه د مولا موندو شو نه د مقتدیانو موندو شو. په سرسایه، په سرمنو باندې او په زکات باندې امام ساتل، دا د هغه په امامتۍ په حق کې ورکول، په امامتۍ کې هغه له سرسایه ورکول، د امامتۍ په بنیاد هغه له سرمنې ورکول، د امامتۍ په بنیاد باندې هغه له زکات ورکول، دا نه کېږي، دا ناجایز دی. امام غریب دی، امام فقیر دی. ځکه د امامانو اسه تاسو نه تپوس کوو، ستاسو دی وخت چې ډېره کمزورې تنخوا وي، چې ډېره بېکاره تنخوا وي که نه، چا سره ډریور نو هم تاله به 18-20 روپۍ تنخوا درکوي. دلته د جومات د مولا څه وي 15,000 6,000 چې ډېر ښه
لوی شیخ الحدیث نو هغه 1000 روپۍ تنخواه ورکوي د جومات د مولا 15000 شپږ روپۍ تنخواه وي نو په دې کې به تاسو مولا مالدار وګورئ دا خو ستاسو انګریزانو تربیت تاسو کړی چې مولا دنه ښه نشي مولا دنه مالدار نشي او که مولا چېرته په موټر کې کېناسته الو استاد ته وګورئ استاد یې موټر کې کېناسته استاد خو هم ستاسو د پلار نکاح دشمن دی که نه مولا خو ستاسو چې کوم دی ښه نه دی خو که مولا لږ چېرته هغه شي مولا غوړ شو مولا لاړ مولا مالداره شو نو که امام مالدار و نو هغه له سرسایم مه ورکوه نه کېږي په هغه باندې هغه له سرمن هم مه ورکوه نه کېږي په هغه باندې هغه له زکات هم مه ورکوه نه کېږي خو که امام غریب و امام فقیر و نو د ټولو نه زیات مستحق دا حق چې کوم دی هغه بیا د امام جوړېږي اوس امامان الحمدلله مونږ کتلی دي چې کوم عالم مالدار دی کوم عالم پخپله صاحب نصاب دی نو هغه باقاعده د اختر په مون باندې وي بھائی زه ټیک د ستاسو امام یم تنخواه به د نعلم تنخواه به راکوې تنخواه جایز ده په تنخواه امامت جایز دی خو ماله به سرسایه نه راکوې ماله به زکات نه راکوې مونږ کتلي علما چې کوم مالدار دي هغوی مونږ له به وایي نه نو یو خو د سرسایه متعلق مې ورته دا خبره وکړې چې د اختر مونږ اکثر خلک چې کوم دی څوک د اختر مونځو کې بیا وایي یاره استاد ایمان خو الله سرسایه پاتې شوی وواله نو موږ وایي زه بس مالی موزي او بخور غازي موږ وایي زه بس سترګې پټې کړو هغه اپریدیانو کار وکړه اپریدی چې کوم دی نو خوب کې ودو نو چا سره د ګډ سودا کوله که د ګډ سودا یې کوله نو هغه ورته 50 والا ده ورته 90 لاک هغه ورته 50 والا ده ورته 100 لاک بس په دغه درد غوبل کې د سترګې وغوړې چې دا ویښ شو ویل که دا خو خوب نو بیا سترګې پټې کوي روکه وایي چې زه روکوې وروکوې چې زه روکوې راکړه نو مونږ هم وایي زه به چې څه راکوې به راکړه خیر دی اختر که ستا کېږي او که نه کېږي زما خو 2-3 روپۍ دي بس وبه شي خو د اختر د مانځه نه وروسته سرسایه چې کوم دی بیا نه کېږي یو خبره د سرسایې متعلق الحمدلله مسلمانان دې ځله قاسم علي خان جومات د پېښور او د ښار او د بانډو چې کوم دی په دې روډونو کې فرق وي قاسم علي خان جومات مفتي شهاب الدین پوپلزی دامت برکاتهم هغوی 340 روپۍ اعلان کړی دلته حضرت مفتی عبدالله شاه صاحب تقریبا 300 روپۍ اعلان کړی نو نن هم د سره ټایم شته که چا سرسایه نی ادا کړي خو پورا که په 2000 روپۍ دي او لس کم 2000 دې مې ورکړي سرسایه ونه شوه دا حساب څیز دی دا خبره د حساب ده